يا نبي سلام عليك يا رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر قابل احترام، زه نن تاسو سره بیا یو په اهمه موضوع باندې مخاطب شوم چې هغه اهمه موضوع د سرسایې متعلق ده. محترم مختلف نمونه دي. صدقۃ الفطر ورته ویل کیږي، زکات البدن ورته ویل کیږي، او مونږه تاسو ورته سرسایه وایو. د سرسایې متعلق بنن اهمي یو څو خبرې کوو. محترم سرسایه د لپاره شریعت واجب کړی ده چې پروژه کې د انسان نه کم لغوه او فضولیات وشي، نو دا روجه د هغې فضولیاتو او د لغو اشیاو نه پاکه کی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، صحابي رسول دی. هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام صدقۃ الفطر فرض کړې ده، یعنی سرسایه فرض کړې ده، او دا د پاره ده چې د انسان نه پروژه کې کم لغوه خبرې وشي او د جما متعلق کمې خبرې وشي، نو دا سرسایه ولګي روجه د هغې څیزونو نه پاکه کی. کم کمې کوتاهۍ چې په روجه کې راغلی دی هغه برابر کی. محترمو سرسایه د اختر د مونځ نه مخکې ورکول سرسایه ده، او د اختر د مونځ نه بعد ورکول محترمو دا سرسایه بیا نه ده، دا صدقه ده. سرسایه واجب ده. حدیث مبارک کې راځي، د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې د هر آزاد او غلام او د بچی د طرف نه نصف صواع د غنمو او یو صواع د اوربشو محترمو دا په سرسایه کې ورکړي. صواع ویل کېږي پیمانې ته. محترمو هغه دور کې به دا پیمانه وه، په دې باندې به هغې تلل کول. موجوده دور کې د غنمو مقدار پاو کم 2 کیلو راځي، او د اوربشو او د کجورو او د اوسکو متعلق چې کوم مقدار دی، نو محترم هغه یو صواع یعنی 3.5 سیره دی. سرسایه واجب په چا باندې ده. محترم دا خبره به ځان سره یاد ساتئ. د ټولو نه اول چې کوم انسان سره 1.5 تولې سره زر دي، 1.5 تولې، یا وسره 2.5 تولې سپین زر دي، یا ورسره محترمو د دې برابر نقدي ده، یا ورسره محترمو مال تجارت ته د تجارت مال د ورسره دغه مقدار ترسي، او یا ورسره محترمو د دې نه علاوه د ضرورت نه زائد سامان دی، نو په دغه سړي باندې سرسایه واجب ده. اوس کې انسان سره دا ټولې کړي دي، خو لږې لږې دي، څه سره سره زر دي، سره سپین زر دي، څه نقدي ده، څه مال تجارت دی، او څه د ضرورت نه زائد سامان دی. محترمو دا ټول به را جمع کوي او دغه نصاب که د نصاب ترسي محترمو، نو بیا په ده باندې سرسایه واجب کیږي. د سرسایه دپاره یو څو شرایط دي. شرط اول خدا دی چې دا سړی د دغه نصاب مالک وي. دویم محترمو د سرسایه ورکوونکي سړي دپاره مسلمان کېدل لازمی او ضروری دي، چې مسلمان وي. که غیر مذهب وي نو محترمو په ده باندې سرسایه نشته. بله محترمو دا خبره ځان سره یاد ساتل پکار دي چې سرسایه په نابالغ ماشوم باندې هم ده، یعنی د نابالغ ماشوم هم ورکولی شي. د سرسایه دپاره روجه شرط نه ده، عقل والی ولا شرط نه دی، او بالغ والی ولا شرط نه دی. تر دې پورې فتاو مسئله لیکلې ده چې کله یو ماشوم دی لیونی دی او د ده مال نصاب ته رسېدلی دی، نو محترمو د ده وارثان به د مال نه سرسایه ورکوي. بله محترمو دا خبره قابل غور ده چې کوم انسان باندې سرسایه واجب شوه، نو دغه انسان باندې د کومو خلکو سرسایه واجب ده. نو دا ځان سره یاد ساتل پکار دي. کم سړی چې صاحب نصاب دی او په ده سرسایه خپله واجب شوه، نو د باندې د هغه کسانو سرسایه واجب ده چې کومو کسانو باندې د ولایت کامله ساتي، یعنی فل کمانډ پې د دی. لکه د نابالغ بچی شو، نابالغ بچای شوې، دی به د هغې سرسایه ورکوي.
ښځه به خپله سرسایه په خپله ورکوي، بالغ بچی او بالغ بچی به خپله سرسایه په خپله ورکوي. که خاوند ولګېده او هغې د ښځې د طرف نه سرسایه ورکړه او د بالغ اولاد بچی دی یا بچی دی د هغې د طرف نه سرسایه ورکړه، نو محترمو د هغې غاړه خلاصه شوه او ذمه بری شوه. دین علاوه محترمو د سرسایه متعلق یو څو نور اهم مسایل هم ځان سره یاد ساتل پکار دي. سرسایه خو په دې باندې د دغه کسانو د طرف نه په دې باندې واجب شوه. بل مسئله دا ده چې سرسایه څه ټیم واجب کیږي. نو فتاوو چې کوم وخت لیکلی دی کله د اختر پرست صوبه صادق راوخیږي، نو د دې نه بعد محترمو سرسایه په صاحب نصاب سړي باندې دا واجب شوه او دی به دا ورکوي. که یو سړی ولګېده او هغه د اختر د ورځې د صوبه صادق راختو نه مخکې سرسایه ورکړه لکه د نننو ورځو کې، نو د سرسایه صحیح ده، څه مسئله پکې نشته. دین علاوه محترمو دا خبره ځان سره یاد ساتل پکار دي چې تاسو ته ما ووی چې مای نصف ساغ د غنمو دی، نو دا په کم 2 کیلو راځي او پوره سواع هغه چې د محترمو د اوربشو او د کجورو او د دغه راځي، نو دا حساب چې ولګي نو دا اندازتن س 3 سیره خوشه 3.5 سیره پورې راځي، نو په هغه حساب سره به دغه ورکول پکاري. دین علاوه محترمو دا مسله ځان سره یاد ساتل پکار دي چې سلور سيزونه په نس کې راغلي دي، پاغي کې غنم دي او دویم نمبر محترمو پاغي کې چې کوم دي اوربشي دي، دریم کجوري دي او سلورم نمبر پاغي کې اوس کې دي. اوس کې وسړی وي چې استاد زما د چاولو کاروبار دی او زه چاول په سرسایه کې ورکوم، نو آیا ورکول شي نشي ورکولې؟ یا یو سړی وي زه دینه علاوه نور سيزونه په سرسایه کې ورکوم، نو محترمو هغه به داسې وکړي چې د پاوکم 2 کیلو غنمو حساب به ولګي او په هغه پیسو باندې که د چاول واغسته ورکړه نو سرسایه کیږي، څه مسئله پکې نشته. بل اهمه مسله دا ده چې سرسایه یو سړي ته ورکول لازمي دي کنه مختلفو خلکو ته ورکول شي، نو سرسایه یو تن ته هم ورکول شي او مختلفو کسانو ته هم ورکول شي. خو دې کې د خیال ساتل پکار دي چې اسنه ته لګا 50 یا 50 روپۍ پی کس ورکې د هغې غریبانو ضرورت پې نه پوره کیږي، نو بهتره دا ده چې یو تن ته د ټولو هغه ورکړي شي. دین علاوه محترمو که یو سړی وایي چې زمونږ د ټول کور سرسایه ده 10 کسان دي یا 20 کسان دي یا 30 کسان دي او دی وایي چې زه دا سرسایه یو تن ته ټوله ورکوم، نو فتاو لیکلی دي محترمو دا دی ورکولی شي، څه مسئله پکې نشته. د دې نه علاوه محترمو یو سړی ولګېده او د پاوکم 2 کیلو غنمو حساب ولګو یا د نورو سیزونو حساب ولګو او په هغې باندې په تروړی واغسته یعنی غنم واغسته او هغه غنم د پاوکم 2 کیلو نه کم دي، لکه 220 روپۍ یا 210 روپۍ خوشه سرسایه راځي. یو سړی ولګېده او د 220 او د 210 روپو پاین آټا په بازار کې واغسته چې هغه د پاوکم 2 کیلو نه کمه ده، نو د سرسایه محترمو او شوه که ونه شوه، د دې متعلق مسله دا ده چې پاوکم 2 کیلو به خامخا ورکوي، کم کمې کم کوتاهی چې پکې ردنه راغلی دی هغه به برابر کی او بیا به مسله د برابریږي. دې نه محترمو دا سرسایه په پلاهي تنظیمونو ته ورکول، پلاهي کارونو کې لګول دا څنګه دي؟ نن سبا اکثر افراد ګرځي څوک وایي یاره موږ ته راکوي په پلانکي روډ کې انتظارګاه جوړو، څوک وایي د منشیاتو دپاره هسپتال جوړو، څوک وایي پلانکي سیس جوړو، څوک وایي پلانکي سیس جوړو. محترمو څنګه چې زکات ته دغه شان سرسایه ده، زکات به ته یو سړی مالک جوړې د هغې مال، نو اله به ستا غاړه خلاصیږي. دغه شان به سرسایه کې هم ته یو سړی د هغې مال مالک جوړې، نو چونکې اسپتال شو، انتظارګاه شوه، پلاهي نور کارونه شو، محترم هغې کې مالک جوړېدل نی، نو په دغه بنیاد سرسایه هغې ته نشي ورکولی. ها که تا یو غریب سړي ته ورکړه او هغه د هغې مالک وګرځېده او بعد د هغې نه دی لګي او دغه سرسایه په دغه پلاهي کارونو کې لګي، نه خو د هغه مال دی لګولی شي، څه مسئله پکې نشته. دې نه علاوه محترمو بالغ اولاد دی د پلار، نو دغه بالغ افراد اولاد به یا صاحب نصاب وي یا به صاحب نصاب نه وي. که صاحب نصاب نه دی پلار ولګېده د زامنو د طرف نه او د لورګانو د طرف نه او د خپلې ښځې د طرف نه د سرسایه ورکړه او هغې ته پته ولګېده یا ونه لګېده محترمو، نو د هغې غاړه هغه ذمه فارغ ده. اوس که چېرته دغه اولاد صاحب نصاب دی
یعنی د پلار زامن دي بالغ دي او غیل الله تعالی مال ورکړی دی صاحب نصاب دي یا دا ښځه ده مالداره ده صاحب نصاب ده او خاون ولګېده د دې د طرف نه سرسایه ورکړه نو آیا د دې ذمه بری شوه که بری نه شوه نو فتاو لیکلي د محترمو د دې ذمه بری شوه. بل د سرسایه متعلق دا دی چې عیدګاه ته د تلو نه مخکې سرسایه ورکول پکار دي د دغې خبرې خیال ساتل پکار دي. بله مسئله دا د محترمو کې یو سړی دی هغه وایي چې استاد زما په ګاونډ کې جیل دی په هغې کې جیلیان دي په هغې کې غریبانان خلک دي زه دا سرسایه هغې ته ورکوم نو ورکولی شم که نه شم ورکولی. محترمو تاسو ته ما وایي په سرسایه کې اصل دا غریب سړی چې دی نه دا مالک ګرځول دي. نو که یو سړی هلته جیل ته لاړو او یو جیلر له د سرسایه ورکړه نو هغه غریب دی مستحق دی محترمو سرسایه ورکولی شي څه مسئله پکې نشته. دې نه علاوه ورور او خور دی هغې ته سرسایه ورکولی شي که نه شي ورکولی. محترمو کم ورور او کم خور چې غریب دي او هغې ته زکات ورکولی شي او هغې ته سرسایه ورکولی شي. دې نه علاوه محترمو په مختلف ښارونو کې د غنمو قیمتونه چې کم دی څه ځای کې کم وي څه ځای کې سیوا وي. مثال کے طور پر په دې ایریا کې من سره د عامو غنمو 5200 300 کې دی ښه غنم چې دی برابر غونتې نو هغه په 5500 روپۍ دي او بل ځای کې من چې دی مثال کے طور پر هغه په 6000 روپۍ دی. دلته احتیاطاً سرسایه چې کوم راځي 220 روپۍ راځي یا 210 دغه شان خو شا راځي او بل ځای کې سرسایه مثال کے طور پر 250 راځي. نو آیا دا سړی به د هغه ځای په اعتبار سره سرسایه ورکوي که نه د دې ځای په اعتبار سره به سرسایه ورکوي؟ نو کم ځای کې چې مؤدي دی سړی پاتې کېږي نو دې ځای والا خلک به د دې ځای په اعتبار سره ورکوي. دلته د غنم ریټ یو دی او بل ځای کې چې کم سیوا دی نو هغه خلک به د هغه ځای په اعتبار سره سرسایه ورکوي. دې نه علاوه محترمو نن سبا یو اهمه مسله ده چې هغه په نټ باندې چلیږي چې یاره کم خلک بهر دي نو د دې د سرسایې څه مسله ده او د هغې چې کم اولاد دلته نابالغه د هغې د سرسایې څه مسئله ده. ځان سره دا مسله خو په غور سره یاد وساتئ. کم سړی چې په بهر ملک کې دی او بهر ملک کې دی کار روزګار کوي او د باندې سرسایه ورکول واجب دي سرسایه ورکول واجب دي نو د باندې د نابالغ اولادو سرسایه هم ده نو دی که بهر ملک کې دی نو دی به د هغه ځای په حساب سره خپله سرسایه هم حساب کی او کم چې د نابالغ اولاد دی یو دی دو دی درې دی څلور دی نو د هغې هغه به هم حساب کی. محترمو که هلته ورکوي نو او که پاکستان ته رالیږي دلته ورکوي غریبانانو ته نو هم صحیح ده. خو دې کې محترمو بعضې کسان داسې دي چې غریبانان دي لیبران دي او د هغې دومره وس دست نه رسي چونکې هلته حکومت وقت خپل مقرر کړي درهمونو والا چې دوره درهم به ورکوي ریالونو والا به دوره ریال هغې هغه تعداد سرکاري ورکړی. نو محترمو بیا لیبر حضراتو لپاره د غریب طبقې لپاره بیا آسان ترتیب دا دی چې دی دا څه وکړي چې پاو کم 2 کیلو غنم پی کس یو کس پسې راځي نو هغه دلته کلي ته رینګ وکړي چې یاره زما د طرف نه او زما 3-4 بچي چې کوم دي نو پی کس تاسو پاو کم 2 کیلو د غنمو حساب ولګوي او دا دغه شان ورکوي نو د سرسایه به دې سره ادا شي او هغه به د ذمه به فارغه شي. دغه یو څو مسایل مې ستاسو په خدمت کې عرض کړل. د روژې چونکې آخري ایام دي او دا آخري اهمه مسله وه د اختر د مونځ نه مخکې سرسایه ورکول پکار دي. سرسایه محترمو چاله ورکولی شي نو په چا چې زکات کیږي هغې له سرسایه ورکول پکار دي سرسایه هم په هغې باندې کیږي او دا مبارکه میاشت الله تعالی دې په خپل دربار علی کې زمونږ او ستاسو دا عبادتونه او زمونږ او ستاسو دا دینی خدمات قبول کړي او الله دې مونږ تاسو نه خوشحاله شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.